جناب حاجی صاحب سلام علیکم. بله سلام علیکم. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سید ابو طالب صاحب بر شما، بر تمام فامیلتان و بر تمام اقارب و بر تمام قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلی میتون. من در خدمتتان هستم جناب حاجی صاحب مصطفی. بخیر باشین، بخیر باشین، سلامت باشین. چیزی که مصلحت خداست دیگه، جزو راه چاره نیست دیگه. واقعا مگر احترامش، رسیدگی برش وظیفه ماست. جنرال صاحب عبدالرحیم امرای مشیشتن از دفتر مشاوریت امنیت ملی تمام پرداخت حقوق و اینا رو و رسیدگی به خانواده اینا تعقیب میکنن جناب حاجی صاحب. بخیر باشین، بخیر باشین رئیس جمهور. تشکر از اینکه که برای ما همدردی کردین. ما واقعا انتظار از این گپ نداشتیم. خیلی واقعا ما خوشحال ساختی. خیلی زیاد تشکر. اما تو که فرزند خودت بود، هر کدام از اینا فرزند من است. و بخیر باشین، سلامت باشین. خداوند شما را داشته باشه، بخیر باشین. جناب حاجی صاحب ایوب سلام علیکم. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت تورن صاحب نواب به شما، به تمام خانواده محترمتان و تمام قول اردو منصوبین تسلیت میگم. من در خدمتتان هستم جناب حاجی صاحب. سرفراز و کامیاب بشین رئیس. دیگه ما چاره نداره دیگه. امیر خوشحال شدیم شما از دل از ما با خبر شدیم. تسلیت بگید، خدا شما را نگاه کنه، خدا شما را اقبال شما را بلند کنه. دیگه چی کنیم دیگه؟ در آینده اسلام به خدمت شما نیست بشین به شهادت رسید دیگه. جناب حاجی صاحب، جنرال صاحب عبدالرحیم امرای مشیشته فوراً برای تورن صاحب دو رتبه ترفیع داده میشه که در تقاعدش ازدیاد بیایه که رسیدگی شوه. سر رسیدگی به اطفال و مادر و اینایشان اینا همراهتان صحبت میکنن که برای ما یک پیشنهاد خاص روان کنن. سرفراز بشین سرفراز. خداوند داشته باشید. بازم تسلیت میتم. انا لله و انا الیه راجعون. مثل که شما فرزند شما بود، فرزند من بود. از او خاطر من فوراً خودم برتان تلفن کردم که برتان اطمینان بتم که خون پاک ازی فراموش کس نمیشه. خداوند داشته باشید تان جناب حاجی صاحب، بخیر باشید. دگرمن صاحب احمد سلام علیکم. السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت جلالت مآب ولی قدر رئیس جمهور او د مسلح قواو سرعلا قماندان سمنمل محمد ګل همت د روزګان ولایت امیر امنیت حکم وکړ. نه ما تلفنو که چه مننه در نوکم واقعا آما چه نوم ده همت په همت مصروفه و روزگان امازده که دیر لوی زای لري. تا لومړي خط کې ما غوښتل چې له تا نه واورم که څه وړاندیزونه لرې او چې مننه وکړم له تا نه، له سربازانو نه دی، بریدملانو نه دی او افسرانو نه دی. مهرباني وکړئ احمد صاحب. حاجي قدره د روزګان ولایت د رهبرۍ او زما د همسنګره منصبینو سلامونه او نیکې پورزونې ومنه. ویاړم چې د یو حقیقي نظام لرونکي او په راز کې یو متفکر شخص چې ټوله نړۍ د دې کارنامو ته په ګونډو ده واقع دی او د خپل اولادونو پوښتنه کوي. د دې ولایت د رهبرۍ د همغږۍ او ښه مدیریت اطمینان در کوم صاحب. د افغانستان ولس او شخصا تاته صاحب ډاډ در کوم، تعهد سپارم چې د خپل ګران افغانستان د یوې یوې لېږدې خاورې نه به په کلکه دفاع کوم او د ملي بیرغ د لاندې به خپلې وینې نذرانه کوم. نور حکم وکړه صاحب. خدای مساعده. تورن صاحب محفوظ الله خان سلام علیکم. جلالت مآب محترم رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان و سرقماندان اعلای قوای مسلح، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تورن محفوظ الله امیر و فراسون کندک سوم لوای اول قل اردوی 217 مقیم ولایت کندز ولسوالی حضرت امام صاحب امر کنین. جناب رئیس صاحب میشنوم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تورن صاحب من تلفن کردم که از شما بریدملایتان، افسرایتان و سربازایتان تشکر کنم. خود در خط مقدم در ولسوالی امام صاحب
در قندوز که یک ولسوالی بسیار حیاتی است بر ما قرار داریم. من اول تانم میگیرم که مستقیم از شما بشنوم که اگر کدام پیشنهاد داشته باشین، کمبودات رو احساس کنین، امرای ما شریک کنین که ما بتانم تعقیب کنم. مهربانی کنین جناب تورن صاحب محفوظ الله خان. جناب رئیس صاحب، با فضل لسان خداوند کدام مشکلی نیست. پای امنیتی شما ما برای شما اطمینان میدیم که در هر نوع شرایط آماده دفاع از وطن، از این خاک، از این سرزمین، از نوامید ملی، حاکمیت ملی هستیم. تا یک قطره خون در وجود ما باشه از وجه به خاک دفاع میکنیم. به خاطر تامین امنیت مال مردم، جان مردم آماده هر نوع فداکاری هستیم. خداوند داشته باشیتان. بازم سلامای مرا، احترامات مرا و مراتب تشکر مرا به تمام همسنگرها و همصفایت میرسانی. همچنین بر مردم بسیار شریف ولسوالی امام احترامات مرا تقدیم میکنین. خداوند موفق داشته باشیتان. بخیر باشین تورن صاحب محترم. دگرمن صاحب ملک قیس، سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت جلالالمآب جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان، زه ډګرمن ملک قیس عبدالرحیم زی د ملي امنیت لوی ریاست د ځانګړو قطاعت او د لویې قومندانۍ په فراه ولایت کې د 900مې ځانګړي قطعې قومندان یم صاحب. تاسو امر او هدایت ته چمتو یم صاحب، امر وکوئ. خدای دې ساته. ما تلیفون وکړ چې مننه وکړم له تاسو نه د ملي امنیت له ټولو قطاعتونه بریالي عملیاتونه هم کړي دي او غوښتل مې چې تاسو نه واورم چې کوم مشکلات لري یا وړاندیزونه لري چې مستقیم زه له تاسو نه واورم. مهرباني وکړئ جناب ډګرمن صاحب. جناب رئیس جمهور، هیڅ مشکل نه لرو انشاءالله. وضعیت نورمال ده، وظایف هم نورمال روان دي. هماهنګي د ټولو نظامونو ځانګړو قطاعتو سره لرو. دشمن ته د دې ممکن نه ورکوو چې دوی راشي زموږ په ښارونو، زموږ په کوڅو، زموږ په بیزونو باندې حملې وکړي. انشاءالله جواب هم ورته ورکړی. خدای مو ساته. نو ما تاوده سلامونه، نیکی هیله او د مننې اظهار ټولو افسرانو ته، سربازانو ته، بریدملانو ته ټولو ته ورسوئ او د فراه درون ولس ته هم اما سلامونه ورسوئ. ورځ مو نیکمرغه ډګرمن صاحب، په خیر اوسئ.